بسم الله الرحمن الرحیم. سلام درسي ټول وطنوالو ته. ما نږدې وختو کې یو لنډه ویډیو جوړه کړې وله د قدم وهلو او د هغې تاسو صحت دپاره فایدو باره کې بعضو خلکو څه ټوکې موکې کړې وې او د عقیدې خبرې کړې وې چې د مرګ وخت تعین وي. صحیح ده، موږ عقیده لرو، دې کې څه شک نشته ده، مګر ساینس او څېړنې، ډاکټران، دواګانې، دا ټول شیان هم مهمه دي او د ځان ساتنه فرض ده. نو څېړنه ډېره معتبره څېړنه ده. په دې کې تقریبا هغوی د 2.5 کال دپاره 2,60,000 کسان د 2.5 کال دپاره وکتل. د هغوی د ژوند په دې څېړنه کې هغوی شامل شوي ول چې هغه کسانو چې چا چې قدم وهه او هغه کسانو چې قدم نه وهه هغوی سره مقایسه کړي ول. دوی په دې څېړنه کې دا ولیدل چې هغه کسان چې کم از کم 4,000 قدم د ورځې وهي، نو د هغوی د عمر زیاتېدلو چانس زیات و په نسبت د هغه کسانو چې څوک نه ګرځي. نو د دې څېړنې مهمې ټکي دا دي چې مخکې هم موږ پوهېدلو چې هفته کې 1.5 ساعت 3 ورځې ورزش کول صحت دپاره ښه و، مګر هغوی یو مقدار ورته نه وي چې څه رقم ورزش یا څومره ورزش، منډې وهل، ګرځېدل، جم ته تلل، مګر دغه د قدم وهلو یو مقدار یې موږ ته راوښوده چې څومره قدمونه د څومره ژوند زیاتولو دپاره یا صحت ته ګټه کوي. نو مهمه څېړنه ده. نو د دې هغه آخري حد د قدم وهلو اوسه پورې معلوم نه ده، ځکه چې دغه کسان چې دوی دغه 2.5 کال دپاره وکتل چې چا ډېر زیات قدمونه وهل، د هغوی صحت باندې نورې مثبت اثرونه کېدل. دې مطلب دا ده چې څومره زیات تاسو قدم وهی شئ هماغومره تاسو صحت دپاره ګټور ثابتېدی شي. لکه مثال به درکړم تاسو ته، په دې څېړنه کې دوی وایي چې هغه کسان چې 5,500 قدمه د ورځې وهل، د هغوی د مرګ خطر د هغه کسان سره چې مقایسه یې کړل چې قدم یې نه وهه 49% کم چانس یې اوس دوی د هرې ناجوړې د وجې نه کېدی چې مړ شوي وی. هغه کسانو چې 2,400 قدمه د ورځې وهل، د هغوی چانس 55% بهتره و د هغه کسانو چې قدمونه یې نه وهل. هغه کسانو چې 11,500 قدمه د ورځې وهل، د هغوی چانس 80% کم و د هغه کسانو نه چې څوک قدم نه وهي. د دې مقصد دا ده چې هغه کسان که د ورځې ګرځي او کم از کم 4,000 قدمه د ورځې ګشت کوي، نو د هغوی د مرګ خطر د هغوی نسبت کسان نه کم ده. کوم کسان چې نه ګرځي یا کور کې وي یا داسې یو کار لري، وظیفه یې وي چې هغه د همیشه په میز څوکۍ باندې ناست وي. د دې مطلب دا ده که افغانستان کې د موږ د وسط ژوند چې کوم 65 کاله د انسانانو ده، نو که موږ دغه ګشت وکړو د ورځې کم از کم 4,000 قدمه د ورځې یا 2 مایله وګرځو، کېدی شي دغه 3 او 15 ته ورسېږي څنګه چې د نورو ملکو کې ده. نو دغه کومه څېړنه چې شوې ده، زه به یې د لینک هم په خپل دغه ویډیو کې تاسو ته لاندې تاسو سره شریکه کړم. تاسو خپل هم کتلی شئ، هغه کسان چې په دې انګلیسي باندې پوهېږي هغوی ویلی شي. نو دا څېړنه چې د اوسه پورې پیر ریویو شوې نه ده، ډېره معتبره د ډېر وخت لپاره دا څېړنه شوې وله. نو پیر ریویو کې کېدی شي د کامیابه هم شي، ځکه موږ ډاکټرانو ته له مخکې نه معلومه وله چې هغه کسان چې ګرځي، ورزش کوي، د هغوی د ناجوړۍ یا د صحت خرابېدلو چانس کم وي په نسبت د هغه کسانو چې نه ګرځي او ناست وي یا د میز شاته د هغوی د وظیفه وي او ورزش هم نه کوي. دې نه علاوه د ژوند د صحتمند ژوند کول دپاره خوراک هم مهمه و. هغه موادونه یا خوراکي شیان چې پکې انټي اکسیډنټ زیات وي، نو د هغې د حجرو د ژوند بهتر کول دپاره ښه ثابت شوي دي. نو انټي اکسیډنټ چې کې دي، تاسو ګوګل کوئ هم شئ ډایټ وذ مور انټي اکسیډنټ ان اټ. انټي اکسیډنټ شی ده چې موږ دغه حجرې چې دي له سټرس یا فشار نه تېرېږي روزانه، نو دوی بعضې کیمیاوي مواد جوړوي چې هغه د بدن د حجرو دپاره ګټور ثابت نه وي. نو د همدې لپاره انټي اکسیډنټ هغه غذایي موادونه دي چې
هغې کومک کوي او بدن بیرته دغه حجرې پاکوي، د هغوی ژوند زیاتولو کې ګټه کوي. په دې کې نو دغه شین چای چې ده په دې کې هم انټي اکسیډنټس ده. بعضې میوې دي په افغانستان کې اوس لکه توت ده، دغه ما تاسو ته یو کاپ جوړ کړی ده، دې ته بلو بیري وایي. دا په ټولو کې زیات انټي اکسیډنټ په بلو بیري کې دي. چې څونه میوې چې دي په هغې کې ټولو زیات په بلو بیري کې دي. هغې نه پس بیا دا بلیک بیري دي، په دې کې 2 نمبر باندې دي. بیا همدارنګه سټرابري، په دې کې هم ډېر انټي اکسیډنټ دي. څنګه چې تاسو ته ما ویلي چې تاسو یې ګوګل کوئ هم ویې ګورئ چې هغه خوراکي شیان چې پکې انټي اکسیډنټ زیات دي هغه څه شی دي. نو تاسو که دغه ګشت کوئ او هغه غذاګانې خورئ چې انټي اکسیډنټ زیات وي، نو تاسو د ژوند کېدای شي لږ طولانی شي د هغې په نسبت چې تاسو دغه کارونه نه کوئ. او دغه انټي اکسیډنټ ثابته شوې ده چې د سرطان نه هم بچولو کې کومک کوي. ویډیو هم کېدای شي خوښ شوي، ملګرو سره هم شریکه کړئ. مننه، خدای پامان.